علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله خپل کتاب المسائل کې د بني اسرائلو د یو سړي واقعه را نقل کړې ده چې هغې د ځوانۍ په حالت کې د مور و پلار ډېر زیات خدمت کاوه، چې کله د مور و پلار ډېر قدر و احترام کاوه نو د هغې د خپلې زنانې څه 3 بچي پیدا سو. یو بچی د شیدو په حالت کې 2 بچي لږ غټان سو او د هغې سره ډېر مال و دولت. نو د هغې مال و دولت په خاطر به د خپل مور و پلار خدمت کاوه. چې کله مور و پلار وفات سو د هغو څه ورځې بعد هغه نوجوان هم ورپسې وفات سو. هغه زنانې د ځانه سره دا فکر وکړي چې ما ته بل خاوند به را پیدا کېدی سي، لیکن که زه د بل خاوند تلاش وکړم زما دا ماشومان بچان ضایع کېږي، نه معلوم زما خاوند به بیا ودې ته په کوم نظر باندې ګوري. نو د دې خپلو بچانو د حفاظت په خاطر هغه زنانه پر دې خپلو بچانو کښېنستله. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې کومه زنانه د خپلو بچانو د حفاظت په خاطر بل واده ته تیاره نسی او پر دې خپلو بچانو باندې کښېني چې څومره زندګي در مرګه الله تعالی ورکړي، الله تعالی د سنګر د مجاهدینو په لیست کې لیکي. د دې ټوله زندگی په غزا کې روانه ده، د دې ټوله زندگی په جهاد کې روان دی، د دې ټوله زندگی الله تعالی په عباداتو کې وشماري. نو هغې زنانه پر دې خپلو بچانو باندې کښېنسته، د خاوند په مال و دولت یې د بچانو حفاظت او بندوبست روان کړ. چې کله څه زمانه تېره سوه هغه مال و دولت کې تجارت نسته، په هغې کې ګټه نسته، نو هغه مال و دولت ورځ په ورځ ختمیږي. آخر 200 دراهم ورسره پاته سو. د 200 دراهمو څه وروسته یې بره فیصله دا وکړه چې دا به حضرت موسی علیه السلام ته وروړم، هغې به دعا وکړي، هغې به پر دې باندې دم وکړي، پر دې به چوکي، الله تعالی به په دې کې برکت واچي چې زما بچان لویان کېږي، د هغې وخته به زما د بچانو په دې حفاظت وسي. نو په لاره کې را روانه دی، یو بچی په غېږ کې راخستی دی او 2 ماشومان بچان در شا په پسې دي او د دریای نیل پر کناره باندې د حضرت موسی علیه السلام کور ته را روانه ده. په لاره کې یو بچي د اوبو تلاش وکړي چې مور یې تږی یم. چې کله مور دریای نیل ته پر یو کونج باندې ورشوه، بچان لویان د شاته ولاړ دي، نو د مور څخه کوچنۍ بټوه د پاټکېدانه د هر څه د هغه دریای نیل کې او دریای نیل کې چونکې طغیاني د روانتیا ده، نو دا په دې دریاب پر ژۍ باندې د دریاب سره ځغلي، د هغې خپل پیسو د رااخیستلو یو ترتیب جوړوي. لیکن هغې چونکې دریاب ډېر طغیاني و سرکشه دی، دریاب کې ولاړه، دا چې واپس راځي نو هغه یو بچي باندې شرموش او لیوه حمله کړې ده، هغه وړی دي. یو بچی په چیغو ولاړ دی، دا ژر په شرموش پسې منډه که هغه د تی بچی په لاس کې دی، چې کله در یو ځایه پورې پسې ځغلي چې راله هغه بل بچی هم پر ځای باندې نسته. نو بره یو بچی ورپاته سو چې هغه د شیدو بچی دی، هغه پیسې پر خپله لار لاړې، یو بچی شرموش یوړی، دویم بچی پر خپل مور ورک سو. حضرت موسی علیه السلام طرف ته بیا هم را روانه سو. چې کله د حضرت موسی علیه السلام کور ته راځي نو دې وخت کې یو ښکاري د جاله څه یو پاټکېدانه موسی علیه السلام ته راوړه چې ما په دریاب کې د مایانو ښکار کاوی، په دې ښکار کې دا پاټکېدانه راله، نو دا پاټکېدانه چې د هر چا یې هغه تا ته رجوع کوي، ځکه ته د وخت نبي، نو دا خپل مالک ته ورسو. چې کله دا د موسی علیه السلام د کور را رسېږي، د دې څه مخکې یو ښکاري بچی را وځغلاوی چې ما د یو حیوان په خوله کې بچی ولیدی، خپل حیوانان هم پسې هلک و، هغې هغه بچی سالم ځینې را خلاص کوي. نو موسی علیه السلام له یې راوایي چې دا بچی چې د چا دی هغه چا پورې ورسوه. او په دغه دوران کې یو بل سړي هم بچی راوستی چې دې بچی ما ولیدی، هغې ژړل د دریای نیل پر غاړه باندې. نو موسی علیه السلام ته یې راوستی چې دا بچی، چې کله زنانه موسی علیه السلام ته راورسېده نو بچان ټوله سالم دي، هغه پیسې هم سالمې پرتې دي. هغه زنانې حضرت موسی علیه السلام ته خپله واقعه بیان کړه او هغه زنانه د خپله واقعې ته ډېره حیرانه ده. د دې د حیرت په وخت کې الله تعالی جبرائیل علیه السلام د عرشه څخه موسی علیه السلام ته راوسته چې موسی د دې زنانې خاوند د خپل مور و پلار خدمت کړی و، او چې کم بنده کم بچی د مور و پلار خدمت کوي د هغې سره زموږ عهد دا دی چې در 9 نسله پورې موږ د هغې د بچانو حفاظت کوو. او بیا حضرت جبرائیل علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې ته به د دې زنانې، الله دا فرمان دی، د دې زنانې پر پیسو باندې به دم وروکې چې بیا د دې زنانې څومره نسلونه دي بیا به د هغې دپاره د دې ټوله کفایت په دې باندې کېږي. نو مقصود دا دی چې کم بچی د مور و پلار خدمت کوي او د مور و پلار سره ښه زندگی کوي، بیا خو د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک چې در 9 نسله پورې، در 900 کاله پورې الله تعالی د هغې د بچانو